د لوج له مخې تیر او خپلې پیاوړتیاوې او ځواک له امریکایي اشغال څخه د افغانستان د ازادۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ نندارې ته وړاندې کړې او د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا محترم مقام او نورو لوړ رتبه نظامي او ملکي مسؤلینو ته د درناوي مراتب پر ځای کړي. عموم تیار سی د رسم گذشت لپاره په کنډکونو مسافه یو شاخص حزال الشاه لومړی کنډک مخامخ نورشاهي ګرس لومړی کنډک موزون قدم نور پښه پر ځای مارش. بنازم به نام بزرگت مجاهد نترس و صبوری چو فاروق و خالد تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی تو شمشیر خیبر سپاه خدایی بلرزد ز عزمت جهان ستمگر بکن شام دنیا تو صبح منور توی مظهر دا د اسلامي امارت د اردو د قطاعاتو له جملې لومړۍ ډله مجاهدین په خپل شل کلن عادي جهادي لباس کې د لوج له مخې د تېرېدو په حال کې دي. د دې مجاهدینو عادي هیئت ملي لباس او مسنون صورت او سیرت موږ ته همغه شیبه را یادوي چې د سنګرونو خړ پړ مجاهدین بل یو ټوپک او څو مرمیو سره د اشغالګرو د بې 250 ډوله تیارو څرخکو او ټانګونو په وړاندې جنګېدل. د دې مجاهدینو شکل او هیئت باید تاریخ په یاد ولري. دوی زموږ د ویاړ او حماسو سمبولونه دي او نن ورځ د دوی د ویاړمنې مبارزې ثمره ده. ماتونکی د هر ستمګر او جابر مقابل د مغرور ته اجل د کافر د عزت مساتونکی د زړو مو دوا د مظلومو لپاره کنندگان مراسم اینک کندک مجاهدین استشهادی که در دوران جهاد 20 ساله علیه اشغالگران با فدا نمودن جانهای شیرین خویش مبارزه می نمودند، با قامتهای بلند و چهرههای بشاش با صفوف فشرده و نظم خاصی عسکری از مقابل لوج عبور می نمایند. چون که خارجی ها از خاک ما بیرون شده اند و استشهاد ضرورت محسوس نمی شود، لذا این نیروها در چوکات وزارت دفاع ملی به خدمت خود ادامه می دهند. بنازم به نامت تو سرباز احمد تو باشی شفای غریبان امت یقین تا قیامت جهاد است جاری تو برکن بزن ریشه هر فسادی. درنو لیدونکو او اوریدونکو، د افغانستان د اسلامي امارت د وسلوال پوځ ځانګړی دا کمانډوي ځواک چې نوی د تشکیلېدو په حالت کې دی او ډېر پړاوونه یې وهلي دي د تېرې شل کلنې مبارزې د مجاهدینو له منځه او د هېواد له اصیلو بچیانو څخه د سختو شرایطو له مخې ورزېده په دین او خاوره مین ځوانان پکې د پرمختللو معیارونو له مخې استخدامیږي. دا د اسلامي امارت دا ځانګړي ځواکونه چې په منظم یونیفورم ملبس او په پرمختللو وسلو سمبال دي د لوج له مخې په منظمو او شمېرلو ګامونو د تېرېدو په حال کې دي. شجاعت او جذبه رښتیا ایمانی د اورتل کې چې تن کړې په مینا ستي
مضبوط مورال. اشتراک کنندگان محترم مراسم ریژه نظامی، حالا کندک محصلین اکادمی نظامی پوهنتون دفاعی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان با قامتهای بلند و قدمهای متین خویش به لوژ نزدیک می شوند. افتخار بر محصلین جوان و پرتوان اکادمی نظامی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان. محصلین جوان و پرتوان اکادمی ملی نظامی با قلبهای مملو از عشق به خدا، وطن و مردم با چهره‌های بشاش و یونیفرم زیبای خویش در قلب هر افغان غرور و افتخار می آفرینند. نازم به نام بزرگت مجاهد، نترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. دا د وست افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت اړوند د پوهنتون دفاعي ملي پوځي اکاډمۍ د ځوانو افسرانو دوهم ټولۍ د لوړ له مخې فعال نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی او ټولو هیوادوالو ته له امریکایي اشغال څخه د ازادۍ د لومړۍ کلیزې په ویاړ د ګران هیواد د دفاع لپاره خپل بشپړ چمتووالی څرګندوي. ظلمت توی حرمت ما، د دې عصر اتل اسلام پال مجاهد، ختمونکی د کفر فساد او ملحد. د سر زورو پسر د شمشیر د عمر، مفسدینو ته ټینګ د ولاړ په ډګر. ماتونکی د هر ستمگر. حضار محترم و بینندگان عزیز، اکنون کندک عملیات‌های خاص و ویژه موتورسایکل سواران که هوش و حواس دشمن را از سر می‌ربایانند و قادر بودند که بزرگترین بیضه‌های نظامی دشمن را در یک چشم زدن تسخیر نمایند، در حال ادای احترام از مقابل لوژ می‌گذرند. این شیرمردان با استفاده از موتورسایکل ها عملیات‌های برق‌آسا سخت و دشوار را برای موازی پیاده و وسایط زیرهی دشمن انجام می‌دهند و آنها را از صف محاربه خارج می‌سازند. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د اسلامي امارت د مسلحو ځواکونو له جملې په موټر سایکلونو سپاره مجاهدین چې د جهاد د مهال ساده لباس په تن دی د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دي. د موټر سایکل سپرو مجاهدینو دغه هیئت او کیفیت زموږ د جهاد هغه یادګار دی چې تاریخ به تل په خپله حافظه کې یاد وساتي. د جهاد دغه جذاب او بارابه یادګار باید زموږ په تاریخي موزیمونو او آرشیفونو کې خوندي وساتل شي. به نامت تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت. یقین تا قیامت جهاد است جاری، تو برکن بزن ریشه هر فسادی. زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر، بزن فرق دشمن تو الله اکبر. بیا جملگی در کنارش بجنگیم، به امر خداوند همه صف ببندیم. محافظ در کندک مجاهدین سوار بر وسایط رنجر در حال ادای احترام به رئیس الوزراء و کابینه امارت اسلامی افغانستان از مقابل لوژ عبور می کنند. رنجر یک واسطه نقلی تیزرفتار تکتیکی پیاده بوده که در انتقال مهمات یاشه و پرسونل مورد استفاده قرار می گیرند. این واسطه تکتیکی در هر نوع اراضی قابلیت استعمال را دارد. لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کې برای، د ټینګ عزم خوندی مضبوطه مورال، د کفري قانون مخکې د تور او ډال. بهادر د
دا د اوس د افغانستان د اسلامي امارت د وسلوال پوځ د پیاده میکانیزم قوتونو دوهم کنډک چې په 2 سیټه رینجر موټرونو سمبال دی د لوج له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی او ټولو هیوادوالو ته له امریکایي اشغال څخه د استقلال د لومړۍ کلیزې په ویاړ د تبریکۍ د مراتبو ترڅنګ د ګران هیواد د دفاع لپاره خپل بشپړ چمتووالی څرګندوي. بنازم به نام بزرگت مجاهد، نه ترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه. گروهی از مجاهدین سوار بر تانگاهای هامویی در حال ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان و مهمانان گرامی از پیش لوژ عبور می کنند. هامویی یک نوع از وسایط زیرهی موتوریزه پیاده نظامی بوده که در رفتار و داخل موضع توانایی آتش و از بین بردن مواضع پیاده دشمن را دارد و در تعرض در مقابل قوای پیاده دشمن استعمال می گردد. واسطه نامبرده قابلیت انتقال 5 تن پرسونل پیاده را دارا می باشد و در هر نوع اراضی دلدلزار، کوهستانی و تپه‌زار مورد استفاده قرار می گیرد. امویز غره لرونکي د زیات مقاومت درلودونکي واسطه ده چې په سختو جغرافیایي او اقلیمي شرایطو کې د حرکت توان لري. په تر 80 انچه پورې تر ژورو اوبو، واورو او ګرمو دښتو کې حرکت کولی شي. دا زغرواله واسطه د ماشینګڼو او ټانک ضد وسلو د انتقال ظرفیت لري او تر ډیره بریده د شپچال توغندیو، مرمیو او ماینونو په وړاندې مقاومت لري. دا د اوس په همویز غروالو وسایطو سمبال دوهم نمایشي کنډک د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دی. د عزت مساتونکی د زړو مو دوا، د مظلومو لپاره مسکا د مسکا، نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد تو هستی. کنندگان و اشتراک کنندگان مراسم، اینک دسته اول گروه تانگاهای زیرهی ضربتی که در میدان محاربه سنه دشمن را میشگافد و رسم و نظم خاص عسکری در حال ادای احترام از مقابل لوژ عبور می کند. این وسایط در مقابل مواضع مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاعی راکت‌های RPG و توپ 82 را دارا بوده و بر مواضع دشمن بالا و آن را تخریب می سازد. بنازم به نامت تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت. اسمیز غرواله واسطه په هر ډول سختو جغرافیایي او اقلیمي شرایطو کې د حرکت توان لري. په 1.5 متره ژورو اوبو، واورو او ګرمو دښتو کې حرکت کولی شي. د 2 ډوله ګرنیټ انداز او ماشینګڼو د حمل او انتقال ظرفیت لري. د مخامخ محاربې او تعرض لپاره جوړ شوي دي. د RPG راکټ او ماینونو په مقابل کې مقاومت لري او که اصابت هم پرې وکړي نو تر ډیره ځایه د تګ توان لري. سرعت په 1 ساعت کې 115 کیلومتره دی. د اکسیجن د یو خاص سیستم په درلودلو د کیمیایي او بیولوژیکي وسلو څخه د خوندیتوب ظرفیت لري. دا د اوس د ځانګړو اسویز غروالو وسایطو یو نمایشي کنډک د لوژ له مخې د تېرېدو په حال کې دی. محافظ د قرآن دی د سر په سودا، قربانیږي په دین او د خدای په رضا، شجاعت او جذبه یې رښتیا ایماني، د اورتل کې چې تن کړې په مینا ستي، بهادر د لري لوی تاریخ میړنی. بینندگان محترم، حالا کندک تانگاهای زیرهی جاریدار با نظم عالی از پیش لوز و هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان عبور می کنند. تانگاهای زیرهی جاریدار قابلیت جنگی را در هر نوع شرایط دشوار دارند و این وسایط در مقابل مواضع مستحکم و شکست ناپذیر دشمن استعمال و قابلیت دفاعی راکت‌های RPG و توپ 82 را دارا بوده و بالای مواضع دشمن
بدون کدام ترس و هراس حمله نموده و آن را نابود می سازد. امراب درانه زغروال وسایت پیاوړي او زیات زغره لري چې د ماینونو په وړاندې زیات مقاومت لري او له ماینونو سره د زیات مقاومت په هدف دا واسطه ډیزاین او اختراع شوې ده. د امراب د سختو جغرافیایي او اقلیمي شرایطو کې د حرکت توان لري. دا دی اوس تاسو وینئ چې د اسلامي امارت د زغروالو قوتونو د امراب یو نمایشي کنډک د لوژ له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی. نه ترس و صبوری چو فاروق و خالد، تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی، بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تو صبح منور. بینندگان محترم، اکنون کندک تانگاه های چیندار وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان با نظم عالی از پیش لوژ عبور و مراتب احترام خویش را به هیئت رهبری و مهمانان گرامی تقدیم میکنند. سرعت الاسلام پال مجاهد، ختمون کید کفر فساد و ملحد، د سر زور و پسر د شمشیر د عمر، مفسدین و تټینګ د ولاړ په ډګر، ماتون کید هر ستمګار او جابر، مقابل د مغرور تا اجل د کافر، د عزت مساتون کای د زړو مو دوا، د مظلوم لپاره مسکا د مسکا. نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد، تو هستی نگهبان قرآن، نترسی ظلم ملامت قدرمنو حاضرینو، تاسو وینئ چې د ملي دفاع وزارت هوایي ځواکونه هم د زمیني ځواکونو په ملتیا له لوج څخه د تېرېدو په حال کې دي. د کلونو ورپاتې جګړو کې برای، د ټینګ عزم خوندی مضبوطه مورال، د کفري قانون مخکې د تور او ډال. قوتهای هوایی امارت اسلامی افغانستان وسایط زمینی را نیز همراهی میکنند و از مقابل لوژ عبور مینمایند. شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد است جاری، تو برکن بزن ریشه هر فسادی، زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر، بزن فرق دشمن تو الله اکبر، بیا جملگی در کنارش بجنگی، به امر خداوند همه صف ببندیم. محافظ د قرآن دی د سر پسودا، قربانیږي په دین او د خدای په رضا، شجاعت او جذبه یې رښتیا ایماني، د اورتل کې چې تن کړي په مینا ستی. توپچه که در میدان نبرد حیثیت حاکم میدان را دارد و قابلیت تخریب مواضع مستحکم دشمن را در مدت کم به خود اختصاص داده است، با ادای احترام خاصی عسکری از مقابل لوژ عبور می نماید. این یک سلاح مدرن دوربرد توپچی که دارای قدرت آتشی قوی و مانوری عالی بوده که در مقابل هر نوع اهداف مستور و غیر مستور در داخل، شیله ها و عقب تپه ها در مسافات دور و نزدیک در مقابل اهداف دشمن استعمال می گردد.
بنازم به نام بزرگت مجاهد، نه ترس و صبوری چو فاروق و خالد. تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی، تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تو صبح منور. توی مظهر دین، توی عزت ما، توی دفع ظلمت، توی حرمت ما. BM-21 هغه راکټ دی چې لومړنی ورژن یې تر 100 پورې او وروستنی ورژن یې له 10 تر 40 کیلومترو پورې واټن ولري. تر 100 کیلوګرامه پورې منفجره مواد یې په سرګلوله کې انتقالېدلی شي. د باران او ډلیو په څېر د دښمن په مراکزو، پوځي استحکاماتو او ذخایرو راووري او پیاده قطعاتو ته د دې زمینه برابروي چې په خپلو تعرضي بریدونو کې د دښمن دفاعي کرښې له منځه یوسي او ساحې تر خپل واک لاندې راولي. دا دی اوس د BM-21 یا 40 ملي بطاریې یو نمایشي کنډک د لوژ له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی. مغرور تا اجل د کافر، د عزت مساتم کای د زړو مو دوا، د مظلومو لپاره مسکا د مسکا. نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد، تو هستی نگهبان قرآن. نترسی ز لوم ملامتگری ها، به فضل بزرگ خداوند رحمان. دستگاه پرتاب کننده راکت لونا، دسته اسلحه آتشین جمعی لونا که در فرصت بسیار اندک سنگر مستحکم دشمن را به خاکستر تبدیل می کند، در حال عبور از مقابل لوژ و ادای احترام به هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان می باشد. لونا یک راکت پرقدرتی دارای بردی متوسط بوده که در مقابل تجمعات وسایط زیرهی دشمن، قطارهای وسایط و تخریب موازی مستحکم دشمن استعمال می گردد. شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد است جاری. تو برکن بزن ریشه هر فسادی، زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر. بزن فرق دشمن تو الله اکبر، بیا جملگی در کنارش بجنگی. اوراگان هغه راکټ دی چې له 10 څخه تر 15 کیلومتره پورې واټن وایي. د راکټ په تعرضي عملیاتو کې د افرادو او ټانګونو پر ضد کارول کیږي. دا راکټ کلسټر سرګلولې هم انتقالوي چې د افرادو پر ضد او د ماینونو د تطهیر لپاره ترې کار اخیستل کیږي. نه ترس و صبوری چو فاروق و خالد، تو برکن ز دنیا فساد و سیاهی. تو شمشیر خیبر سپاه خدایی. بلرزد ز عزمت جهان ستمگر، بکن شام دنیا تو صبح منور. توی مظهر دین، توی عزت ما، توی دفع ظلمت، توی حرمت ما. د دې عصر اتل اسلام پال مجاهد، ختمون کی د کفر فساد او ملحد. د سر زورو پسر د شمشیر د عمر، مفسدینو تټینګ د ولاړ په ډګر. اسکاډ یا R11 یو مشهور بالستیک میزایل دی
دا میزایل بیلابیل ډولونه لري چې له 108 کیلومترو څخه تر 1000 کیلومترو پورې واټن ولي. د لوړ قدرت منفجره موادو سرګلولې او د کیمیایي اټومي موادو سرګلولې له ځان سره انتقالولی شي. دا میزایل په عمودي شکل فیر کیږي او د کمان په شکل د هدف په لوري حرکت کوي. دستگاه پرتاب کننده راکت اسکارپ، دسته معرکه ساز و قیامت آفرین اسکارپ که قابلیت تخریب فوق‌العاده را در مسافت دور محلات دشمن دارد و می تواند در عمق 10 متری زمین مخفیگاه دشمن را نابود کنند. اکنون مرتبطات آن با ادای احترام از مقابل لور در حال عبور می باشند. خداوند رحمان بهادر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کې برای د ټینګ عزم قدرمنو حاضرینو، تاسو ولیدل چې د ملي دفاع وزارت هوایي ځواکونو د زمینی ځواکونو ملتیا کوله. اوس هوایي ځواکونه په مستقله توګه یو ځل بیا د لوز له مخې د تېرېدو په حال کې دي. تو باشی شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد از بینندگان مراسم، قوت‌های هوایی وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر مهارت‌های خویش را به نمایش گذاشته از پیش لوژ عبور می‌کنند. بزن فرق دشمن تو الله اکبر، بیا جملگی در کنارش بجنگیم، به امر خداوند همه صف ببندیم. محافظ د قرآن دی د سر پسودا مجاهدین، هر قدم مثبت را که برای بلست آوردن قلب ملت برمی‌دارید پایه های امارت اسلامی را استحکام می‌بخشد. 9 سنبله روز اعاده مجد و عظمت و بزرگی ملت افغان است. این روز پر افتخار را برای همه شما اشتراک کنندگان و بینندگان مراسم تبریک عرض می‌دارم. 9 سنبله روز استرداد استقلال کشور در نتیجه ایثار و فداکاری ملت مجاهد افغانستان به دست آمده است. ختمون کید کفر فساد و ملحد، د سر زور و پسر د شمشیر د عمر، مفسدین و تټینګ د ولاړ په ډګر، ماتون کئی دهر ستمگار او جابیر، مقابل دی مغرور تا اجال د کافر، د عزت مساتون کئی دزړو مو دوا، د مظلومو لپاره مسکا د مسکا، نماد شجاعت بزرگ مرد میدان مجاهد، تو هستی نگهبان قرآن، نترسی زلوم ملامتگری ها، به فضل بزرگ خداوند رحمان. بهادر دلری لوی تاریخ میړنی د کلونو ورپاتې جګړو کې برای د ټینګ عزم خوندی مضبوط مورال، د کفري قانون مخ کې د تور او ډال، بنازم به نامت تو سرباز احمد، تو باشی شفای غریبان امت، یقین تا قیامت جهاد از جاری، تو برکن بزن ریشه هر فسادی، زمین را صفا کن ز شرک و ستمگر، بزن فرق دشمن تو الله اکبر،
بیا جملگی در کنارش بجنگیم به امر مجاهد و هیوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم